الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پرونی درس کے منگا یا د ترجمی پا آخرنی درس کے منگا پا سورت ہود کی لگیو او پا سورت ہود کی منگا رسیدلیو دا اللہ پا توفیق سرا اتش پیتا نمبر آیت تا نمبر آیت تا منگ رسیدلیو او دا آخرنی واقعہ دا صالح علیہ السلام دا قوم بیان شیوا چی سنگا غوی دا پیغمبر خبر ونمانلا او اغا اوخی علالا کرا زخمی کرا اللہ پی عذاب راوستو. نهش پیت نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى او یقیناً راغل الملائک زمنگ ابراہیم علیہ السلام تپزیر سرا. وس اللہ سبحانہ وتعالی دا لوط علیہ السلام واقعہ بروڑی داگا دا قوم واقعہ بیانی نداگا واقعی نمخی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ روڑا داگا یو وجہ یو خدا چی لوط علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام روارے دویم دا چی دا لوط علیہ السلام دا قوم کیلے دا شام پا علاقہ کیو ابراہیم علیہ السلام پا فلسطین کیو سیدو اللہ چی کم قوم یا اللہ چی کم ملائک دا قوم دا تباہی دا پر رلی گلو نو دا غزی تا ورطلون مخ کیا گوی دا ملاقات دا ابراہیم علیہ السلام سروکو چی دا سیم پلار رازی دا ولقد جاءت رسلنا وکل چی راغلل او یقینن راغلل استازی زمان یا ملائک زمان. دا استازی سوکو خو ملائکو بعضو مفسرین لکلی چی دا نه کسانو چاوی دا یولس کسانو چاوی دا دری کسانو جبرائیل میکائیل اسرافیل او دا خیستا لکانو پا شکل سر چی دے راغلیو اول لارو پا ابراہیم علیہ السلام پسی بیور اغلل داغا خواتا پا زیری سرا دا زیر سر دا خو بورکی خو چی کل ورلو نو قالو سلام اویدوی سلام دی پتا باندی دا شان دی دا مومنانو چی پا یو بل باندی با سلامونا چی پا دنیا کم او بیا پا آخرت کم. قال سلام اغویل سلام دی پتا سباندی جوابی ورکو. فما لبث نو وخی تیر نکو ان جاء بعجل حنیر چرای وڑو سخی ورید کڑی شوی. ابراہیم علیہ السلام میل مستیا دا او دا کریم انسانو دا میلمه قدر بسنگ که دا ابراہیم علیہ السلام سیرتو گور داریک لاری و سخی روڑو جاگه ورید کڑو. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نو هر کلی چی ولید اللہ سنه دا غوی چی نرسید لغا خوراک تنو ناشنایو گرنل لغوی وی دا سر اشنا خلق دی دو خودی خوراک لسر لاس نوڑی او ملائک خو خوراک نک. وأوجس منهم خیفه او پټ کړه د دوی نه ير پزړه کې ویرید
او د یرې په زړه کې وساتله چې یاره څه قیسه خو ده. قالو هغوی ورته وي لا تخف مه یریږه إنا أرسلنا إلى قوم لوط یقینا من را لېږلی شوي قوم د لوط علیه السلام ته. مه یېرېږه موږ د هغوی د تباهي دپاره روان یو. لوط علیه السلام قوم په هغوی باندې عذاب را روان دی، موږ د هغې دپاره راغلي وو. وامرأته قائمه او ښځه د هغه ولاړه وه ساره. دلته مراد چې کومه ښځه ده نو هغه ساره ده. او ولاړه وه دغه ځای کې دا خبرې واورېدې، دا منظرې ولیدو. فضحکت نو وخندل هغې، ویې خندل. دې خندا څه وجه وه؟ یو وجه دې خندا دا ده چې ویې خندل چې وګوره هغه موږ چې وي انسانان دي خو ملایک دي. یوې خندل په دې چې خوشحاله شو چې دا خلک د شر په نیت نه دي راغلي، موږ ته به څه نقصان نه راکوي. یا بعض مفسرینو دا لیکلي وي دا په دې خبره خوشحاله شوه چې د لوط علیه السلام قوم به تباه کوي، ځکه چې دی دغه فحاشۍ نه او دا ګناهونو نه خبر وه، نو دا هم خوشحاله شو چې ښه ده چې دا مفسد خلق او دا فاسق خلق ختم شي. فضحكت نوی خندل هغې فبشرناها بإسحاق نو زیری ورکو موږ هغې ته په اسحاق علیه السلام سره. کله چې الله هاجرې له اسماعیل علیه السلام ورکړی و، د دې هم زړه شی و چې مال الله بچی را کړی، الله سبحانه وتعالی پې هغه رحم وکړه، بچی وله ورکړو. په دغه وخت کې عمر د دې عمر چې دی یو کم 100 کاله و او د ابراهیم علیه السلام عمر یو 100 کاله و، یا د دې عمر 90 کاله و، یعنې لس کم 100 کاله، او د ابراهیم علیه السلام عمر چې دی نو هغه 100 کاله و. په دې عمر کې الله دوی له زیری ورکړو د اسحاق علیه السلام. د اسحاق ګوره کشر دی د اسماعیل علیه السلام نه. اکثر عوام دا سوچ کوي چې د اسماعیل علیه السلام کشر دی دی مشر دی، نه دی کشر دی اسماعیل علیه السلام مشر و. ومن وراء اسحاق یعقوب او وروستو د اسحاق علیه السلام نه په یعقوب علیه السلام سره صرف د زوی زیری نه دی بلکې زیری د نوسۍ م ورکو. قالت وی هغې یا ویلتا هی افسوس دی األد وانا عجوز ایا زه به بچی راوړم او زه بوډۍ یمه وهذا بعلی شیخا او دا خاوند زما دی بوډا ان هذا لشیء عجیب یقینا دا خامخا یو شی دی ناشنا، ډېره ناشنا خبره ده. قالو ملایکو وی اتعجبین من امر الله ای تعجب کې ته د کار د الله نه، الله ته خو هېڅ ګران نه دي، نو الله ته څه ګران نه دي، تعجب مه کوه. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمت د الله دی او برکتونه د هغه دي په تاسو ای کور والو. انه حمید مجید یقینا الله ستایلی شوی عزتون والده یا شرافت والده. فلما ذهب عن إبراهيم الروع نو هر کله چې لاړه د ابراهیم علیه السلام نه یره وجاءته البشرى او راغی هغه ته زیری. ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه، کومه یره چې د هغه په زړه کې وه، او بیا ورته زیری هم میلاو شو د زوی د نوسۍ. نو بیا بل کار شروع کو یجادلنا فی قوم لوط نو بحث کو موږ سره
په باره د قوم د لوط علیه السلام کې. بیا د ملایکو سره باز شروع کړو. نو څنګه هلته خو لوط علیه السلام دی، هلته خو د هغه کورنۍ ده. دا به راشي انشاءالله په سورة العنکبوت کې. وجه څه وه؟ وجه دا وه ابراهیم علیه السلام دا غوښتو چې زما په دې خبرو اترو کې د عذاب د دوی نه لږ لیټ شي نو ډېره به ښه وي. ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دیلی انسان و چې یو موقعو ته یې میلاو شي. او دلیل په هغې دا دی، ګوره الله وایي ان ابراهیم لحلیم، یقینا ابراهیم علیه السلام خامخا صبرناک و اواه منیب، نرم زړه واله دردمن ګرځېدونکی و حق ته. نرم زړه واله و دردمند انسان. وویل شو ابراهیم علیه السلام ته یا ابراهیم، ای ابراهیم اعرض عن هذا، مخ واړوه د دې نه، د دې خبرې نه مخ واړوه بس. ولې؟ انه قد جاء امر ربک، یقینا خبر دا ده چې راغلی دی حکم د رب ستا. اوس الله حکم کړی چې تباهي کوي، نو موږ په هغې کې نور څه نشو کولی. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، او یقینا دوی باندې راتلونکی د عذاب چې نه دی واپس کړی شوی. ولما جاءت رسلنا لوطا، او هر کله چې راغلل ملائک زمونږ لوط علیه السلام ته، د ابراهیم علیه السلام نه چې فارغه شو بیا په لوط علیه السلام پسې لاړو د ښایسته هلکانو په شکل کې. نو لوڼو د ده لوڼه وي دوه، هغوی دوی ته معلومات وکړو لوط علیه السلام. نو هغوی د ځان سره بوتلو د میلمانه، او په پټه لارې بوتلو چې قوم خبر نه شي، د پلار خواله یې بوتلو. خو چې څنګه دوی ورسېدو د ښایسته هلکانو په شکل کې، سیء بهم وضاق بهم ذرعا، نو خفه شو په هغوی او تنګی شو په هغوی باندې سینه. وقال ویوی هذا یوم عصیب، دا ورځ ده سخته، ویره دا سخته ورځ ده. نو اوس به څه کوو؟ هغه ته خو پته و چې اوس که قوم خبر شو او بیا دا ښایسته هلکان، نو به مې شرموي د دې میلمنو په مخ کې. د ده دا ښځه چې وه د لوط علیه السلام دا ښځه، دا د قوم ملګري وه په عقیده کې او په نظریه کې. نو هغې دا قوم په څه طریقه خبر کړو، هغوی رالو. وجاءه قومه یهرعون الیه، او راغلل ده ته قوم ده چې رامنډې والې د ده طرف ته. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، او مخکې د دې نه دوی به کول بد عملونه. قال وی لوط علیه السلام یا قوم قوم زما، هؤلاء بناتي، دا زنانه ستاسو لوڼه دي زما، هن اطهر لکم، دوی ښه پاکوونکي دي تاسو لره. دا حلالي دي ستاسو دپاره، که د خپلو ښځو نه شهوت پوره کوئ. لوڼه ورته به دې ووایي چې هر پیغمبر د امت دپاره د پلار په ځای، نو په دې خپلو ښځو شهوتونه پوره کوئ. فاتقوا الله، ویریږئ د الله نه، ولا تخزوني فی ضیفي، او مه شرموئ ما په باره د میلمنو زما کې. الیس منکم رجل رشید، ایا نشته ستاسو نه یو سړی هوښیار؟ یو سړی هم په تاسو کې نشته چې دا سوچ وکړي. قالوا هغوی ورته ووی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یقینا پوهېږي ته چې نشتې موږ لره په لوڼو ستا کې څه حاجت. خلک ته پته لري چې د ښځو سره زموږ طبیعت نه لګي. وانک لتعلم ما نرید، او یقینا خامخا ته پوهېږې په هغه څه چې موږ یې غواړو. والعیاذ بالله. لواطت
هلک د هلک سره مینه محبت او د هغه سره زینا دوی دغه غوښته. په دې باندې الحمدلله زما تفصیلي بیانونه دي هغه به واورئ. د لوط علیه السلام په دې قسم او په دغه بیمارۍ باندې چې هلک باندې مهین شي او یا د هغه سره زینا کوي والعیاذ بالله. قال وی هغه لوط علیه السلام وی لو ان لی بکم قوه ارمان دی چې وی ما لره په تاسو طاقت او آوي الى رکن شدید یا پناه یې حاصله کړې وی ما په قبیلې مضبوطي یا پناه یې حاصله کړې وی ما قبیلې مضبوطي ته ارمان یې وکړو چې زما خپل طاقت ډېر وی او یو مضبوطه قبیله زما سره ولاړه وی. کله چې انسان طاقت ډېري یو سره مضبوطه قبیله ولاړی تکړه خلک ورسره ولاړي نو بیا ډېر ځایونو کې دا خبره د هغه دپاره فایدهمنه وي. ملایکو چې دا خبره واورېدې چې لوط علیه السلام په ډېر ګبراهټ کې دی قالو وی ملایکو یا لوط ای لوطه انا رسل ربک یقینا موږ رالیږلی شوي یو د رب ستانه لن یصلوا الیک هېڅ چېرې نشي رسېدلی دوی تا ته په ضرر غم مه کوه هېڅ ته هم نشي ویلی فاسر باهلک بقطع من اللیل نو بوزه ته خپل اهل په ټوکړه د شپه کې ولا یلتفت منکم احد او شاته دې نه ګوري ستاسو نه هېڅوک الا امرأتک سوا د ښځې ستانه انه مصیبها ما اصابهم یقینا خبره دا ده چې رسیدونکی دی هغې ته هغه عذاب چې رسیږي به دې قوم ته ان موعدهم الصبح یقینا وخت د وعدې د دوی سبا دی سحر به عذاب راځي الیس الصبح بقریب آیا نه دی سبا نږدې فلما جاء امرنا نو هر کله چې راغی حکم د عذاب زمنګه جعلنا عاليها سافلها نو وګرځو موږ بره طرف د دې کیلو لاندې د هغې وامطرنا علیها حجارا او باران وکړو موږ په هغې باندې د کاڼو من سجیل د پخو شوونه منضود د یو بل د پاسه مسومة عند ربک نخوالو په نزد رب ستا هر کاڼي باندې د هغه کس لیکلی شوي چې چا باره کې لیکلی شوي چې دی پرې ویشتی کېږي الله وایي هغه پرې ویشتی کېدو دا کیلې د ملایکو اوچت کو هغه اسمان ته ورسو تر دې چې په اسمان کې ملایکو د هغوی د کلي د سپو د غپاغ اواز هم واورېدو د کاڼو باران پې الله وکړو د هغه ځای نه اوټه راوویشتو الله وایي وما هي من الظالمین ببعید او ندی دا کاڼي د ظالمانو نه لري ودېرېږي ظالمان دې عذاب بیا هم راتلی شي وإلى مدين أخاهم شعيبا او لېږلی و موږ مدین والو ته رور د هغوی شعیب علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی هغه قوم زما بندګي خاص کوئ د الله ما لکم من اله غیره نشتی تاسو لره څوک حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه ولا تنقصوا المکیال والمیزان او مه کموئ پیمانه او تله دا بیماري خو به وکړي وه چې د غیر الله بندګي کوله خو یو لویه بیماري به وکړي دا مو چې په دې ناب طول کې کمی زیاتې کوو انی اراکم بخیر یقینا زینم تاسو لره په مالدارۍ کې ښه مالونه د الله در کړي بیا ولې دوکې دړکې کوئ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او یقینا زیریږم تاسو او یقینا یریږم زه په تاسو د عذاب د ورځې راګیرونکي نه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط
او ای قوم زما پوره کوئ پیمانه او تله په انصاف سره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکموی د خلکونه شیزونه د هغوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي بقیة الله خیر لکم باقی منده ګټه د الله غوره د تاسو لره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان د دې دوه معنی د بقیة الله یو معنی ده الله چې کوم مال درکړی دی حلال مال چې د دې خلکو د حقونو د ادا کولو نه وروسته تاسو سره پاتې شي دغه غوره دی که په دغې صبر کوئ کله تاسو د خلکو حق ادا کوئ او بیا چې کوم تاسو سره مال پاتې شي چې الله درکړی او حلال مال دغه ستاسو لپاره غوره دی یا د بقیة الله مطلب دا دی طاعت الله نو مطلب دا شو چې قومه ستاسو دپاره د الله بندګي د هغه طاعت کول غوره دي وما انا علیکم بحفیظ او نه یم زه په تاسو ساتونکی قالوا یا هغوی یا شعیب اصلاتک تأمرک ایا مستا حکم کوي تا ته ان نترک ما یعبد آباؤنا چې پریږدو موږ هغه څه چې بندګي کوله پلارانو زمونږ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پریږدو کار کول په مالونو زمونږ کې څنګه چې موږ غواړو انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته په خپل ګمان خامخا ته خو ډېر صبرناک او هوښیار یې دا څه بېادبه قوم وایي ګوره دا ته چې دا ډېر مونځونه کوې دا مونځونه ته دا وایي د مونځونو دا نتیجه راووته چې اوس موږ د پلار نیکه لار پرېږدو په خپل مال کې چې موږ په خپله مرضۍ باندې څه کار کوو هغه پرېږدو ته خو یې ډېر ځان ته هوښیار وی قال هغه ورته ووی یا قوم زما ارأیتم ان كنت على بینة من ربي ای سوچ کړی تاسو که یم زه په ښکاره دلیل د خپل رب د طرف نه ورزقنی منه رزقا حسنا او را کړی ما ته د خپل طرف نه رزق ښایسته هسې وي تاسو سوچ وکئ ځه چې الله واضحه دلیل ماله راکړي چې زه پیغمبر یم او ښایسته رزق راله په دنیا کې راکړي او ښایسته نعمتونه راکړي نو ماله به دا جایز وي چې زه د هغه په دې وحي کې خیانت وکړم کمې خبرې چې هغه ماته کړي دي هغه پرېږدم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه او نغواړم زه چې مخالفت وکړم ستاسو نه یا لاړ شم ستاسو نه هغه څه ته چې منع کوم تاسو د هغې نه داسې نشي کېدی چې زه تاسو یو شي نه منع کوم او زه دې وکړم نه زه دې ځان منع کومه بیا تاسو ته هم بیانومه چې ځان د دې کارونو نه منع کړي ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت نه غواړم مګر اصلاح کول څومره چې طاقت لرمه وما توفیقي الا بالله او نه دی توفیق زما مګر په الله دی دا د هر داعي دپاره یو ښکلی قانون او تسلۍ خبره هم ده چې توفیق الله ورکوي الله یو قوم له هدایت ورکوي ته صرف خپل دعوت کوه حدیث کې شعیب علیه السلام وایي زه خو اصلاح کوم هر چې توفیق دی بیا تاسو ته د هدایت ته توفیق میلاوېدلي در الله په لاس کې وي علیه توکلت وإلیه انیب خاص په هغه ما ځان سپارلی دی او خاص هغه ته به واپس کېږم ویا قوم لا یجرمنکم شقاقي او یا قوم زما په ګناه کې دې وانه چې تاسو لره دشمني زما ان یصیبکم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح
په شان د هغه عذاب چې رسېدلی و قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم صالح او قوم د هود علیه السلام یا قوم د صالح علیه السلام ته زما په دې دشمنۍ کې ډېر مه ورننوځئ ګورئ داسې عذابونه به درباندې راشي وما قوم لوط منکم ببعید او نه دی قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لري واستغفروا ربکم او بخانه غواړئ د خپل رب نه یا د رب ستاسو نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ د هغه نه بیا توبه وباسئ هغه ته ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما رحم کوونکی دی مینا کوونکی دی قالوا یا هغوی دومره بې ادبه یا شعیبه ما نفقه كثيرا مما تقول نه پوهېږو موږ په ډېرو د هغې خبرو چې ته وې یاره ستا په دې خبرو موږ پوه نه شو حالانکه شعیب علیه السلام چې دې ته خطیب الانبیا ویلی کي دا د لقب دی د پیغمبرانو خطیب ډېر فصیح او بلیغ انسان اوس هغه فصیح او بلیغ انسان ته دوی ستا په خبرو موږ نه پوهېږو دا نن سبا هم دا مرض ورشتي ته به ورته خبره ښه واضحه کې دی به وایي څه ووایي موږ نه پوهېږو په دې خبره وإنا لنراك فينا ضعيفا او یقینا خامخا اینو تا لره په موږ کې کمزورې ولولا رهتک او که چېرته نه وې قوم ستا لرجمناک نو خامخا په کاڼو به ویشتلی وې موږ ته وما انت علينا بعزيز او نه ته په موږ باندې عزتمن دا موږ چې غلي ناست یو ستا د قوم د لاسه ناست یو ګوره که دا قوم نه موږ به ته پخوا په کاڼو ویشتلی وژلی به مو اوس داسې خبره شوه لکه دلیل ورته خپل بیان کوي په دلیل سره یې پړ کوي نو داسې خبره ده چې موږ به ته په کاڼو ویشتلی قال ووی هغه یا قوم زما ارهطي اعز عليكم من الله اي قوم زما ډېر عزتمند دی په تاسو د الله نه ښه د الله نه زم زیات ګران دی زما دا قوم پرېږدئ قوم او قبیلې راشي د الله دین ته واتخذتموه وراءكم ظهريا او نیولې تاسو هغه لره وروستو د ځان نه شاته غورځولی شوی هېڅ لحاظ نه کوئ تاسو د هغه رب د هغه د دین د هغه د لوزونو ان ربي بما تعملون محيط یقینا رب زما په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ راګیرونکی دی ويا قوم اعملوا على مكانتكم او یا قوم زما عمل کوي په خپله طریقه انی عامل یقینا زه عمل کوونکی یم په خپله طریقه سوف تعلمون زر ده چې پوه به شئ تاسو من یأتیه عذاب یخزیه چې چاته به راځي عذاب چې وبه یې شرموي ومن هو کاذب او څوک دی دروغجن وارتقبوا او انتظار کوي انی معکم رقیب یقینا زه تاسو سره انتظار کوونکی یمه بس دا اخرنۍ خبره ده ولما جاء امرنا او هر کله چې راغی حکم د عذاب زمونږه نجینا شعیبا بچکو منگ شعیب علیه السلام والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی و د هغه په ملګرتیا کې برحمت منا په رحمت سره د طرف زموږ نه واخذت الذین ظلموا الصیحه او ونیول هغه کسان چې ظلم یې کړی و چغې یو چغه راغله په هغه ظالمانو باندې جبریل علیه السلام په هغوی باندې یو ناشنا چغه والې وه په هغې سره د دوی د روحونه د دوی د جسمونو نه ووتل سورة الاعراف کې تیر شو سوره عنکبوت کې به راځي چې په دوی باندې سخته زلزله راغلې وه
په هغې سره الله دا ټول تباه کړي. نو دا زلزله دا هم د جبریل علیه السلام دا چغې سره راغلې وه. فأصبحوا في ديارهم جاثمين نو ګرځېدل په کورونو خپلو کې پړ مخې پراته كأن لم يغنوا فيها فنا شول گویا کې نه اوسېدلي په دغه کلي کې. ألا بعدا لمدين خبردار تبعید د مدین والو دپاره كما بعد ثمود لکه څنګه چې تباه شول سمودیان. د موسی علیه السلام واقعه اوس مختصرا راوړي. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا او یقینا لېږلی و موږ موسی علیه السلام په خپلو معجزاتو سره. معجزې خو ډېرې وې، هغه نښې معجزې نښې چې کومې وي هغه ډېرې مشهورې وي هغه معجزې. الله وایي ما له قسمه قسم معجزې ورکړې وي. وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره ښکاره دلایلو سره مې لېږلی و موسی علیه السلام. بعض علما وایي دلته مراد چې دی نو هغه د هغه غمسه وه چې دا په دې ټولو نښو کې ډېره مشهوره وه او دا عام هم کېدی شي الله هغه له ښکاره دلایل ورکړي و، تورات یې ورکړی. په تورات کې قسمه قسم حجتونه بیان شي وو. لېږلی دی چا طرف ته و؟ الی فرعون وملئه فرعون ته او غټانو د قوم د هغه ته. فاتبعوا امر فرعون نو روان شول هغوی په کار د فرعون پسې. وما امر فرعون برشید او نو کار د فرعون فایدې والا. هغوی روان شو په فرعون پسې. یقدم قومه یوم القیامه مخکې به رواني د خپل قوم نه په ورځ د قیامت. فأوردهم النار نو داخل بکی دوی لره ورته. فرعون خپل قوم او خپل کشران او څومره چې هغه منونکي دا به ټول جهنم ته بوځي او دی به ترې مخکې روان دا به مشري. وبئس الورد المورود او بد ګودر دی یا او بد ځای دی چې ورتلل ورته کېږي دا جهنم. واتبعوا في هذه لعنه او ورپسې کړی شو په دوی پسې په دې دنیا کې لعنت. ويوم القيامه او په ورځ د قیامت هم بئس الرفد المرفود بد تحفه ده یا بد انعام دی ورکړی شوی دا لعنت. رفد په اصل کې بخشش ته وایي، عطیې ته وایي، تحفې او انعام دا ټول پکې دننه وي. الله وایي چې دا څه بده تحفه دوی ته ورکړی شوې ده چې هغه لعنت دی په دنیا کې او په آخرت کې. ذلك من انباء القرى دا څه چې ذکر شو نو د خبرونو د کلو نه. نقصه علیک بیانو موږ دا په تا باندې. دا د کلو دا خبرې چې ذکر شو الله دا موږ تا ته بیانو. منها قائم وحصید باز دا غې نه ولاړ دي او باز دل کړی شوي دي یا او باز زری شوي دي یا او باز خاورې شوي دي. هر معنی چې کې کوی چې باز دل کړی شوي دي او باز خاورې شوي دي باز زری شوي دي. وګورئ الله وایي دغه کلیو ته دا کوم کلي چې الله وایي ما تباه کړي بعض کندرات ته اوسه پورې باقي پاتې لکه سمودیان هغه او د بعضو نښې ختمې شوي. منها قائم وحصید بعض د هغې نه ولاړ دي او بعض دل کړی شوي دي. وما ظلمناهم او ظلم نو کړی موږ په هغوی باندې ولكن ظلموا انفسهم مگر ظلم کړی و هغوی په خپلو ځانونو. ښه هغه بوتان د هغوی هغه چې شو
معبودان چې شو کمی چې الله نه علاوه جوړ کړي وو الله وایي فما اغنت عنهم نو فایده ورنه کړه هغوی ته آلهتهم معبودانو د هغوی التي يدعون من دون الله هغه چې رابلل به دوی سوا د الله نه من شيء هیڅ شی هیڅ فایده وله ورنه کړه په یو مصیبت کې هم په کار رانلو لما جاء امر ربک کله چې راغی عذاب د رب ستا عذاب چې راغی نو دوی د هیڅ شي فایده نه ده ورکړې بلکې دا واوره وما زادوهم غیر تتبیب او زیات نه کو هغوی دوی لره سوا د هلاکت نه هلاکت یې وله ډېر کو بس تباهي وله ډېره کړه نور هېڅ فایدې وله نه ده ورکړې وکذلک اخذ ربک او دغه شان رانیول دي د رب ستا اذا اخذ القرى کله چې نیسي کلیوالو لره یا کله چې نیسي کلیو لره دا د الله طریقه ده الله په دې طریقې سره خلک رانیسي وهي ظالمه وهغوی ظلم کوونکي ظالمانو د رانیو طریقه د الله دا ده ان اخذه علیم شدید یقینا رانیول د هغه الله دردناک او سخت دي ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی لمن خاف عذاب الاخره د هغه چا دپاره چې یریږي د آخرت د عذاب نه ذلک یوم مجموع له الناس دا ورځ ده چې راجمع به کړی شي دې ته خلک وذلک یوم مشهود او دا ورځ ده چې حاضري به ورته کیږي اشنا ورځ ده ذلك يوم مجموع له الناس دا هر طرف نه به خلک راجمع کیږي دغه ورځې ته آدم علیه السلام نه واله د آخرني کسه پورې ټول مخلوقات به ولاړي یوم مشهود هر سړی هر څوک به ورته حاضري کوي وما نؤخره الا لاجل معدود او نه وروستو کوو موږ دغه ورځ مګر د نیټې مقررې پورې مګر د نیټې شمارلی شوي پورې یا مګر د نیټې لږې دپاره دا چې دا ورځ لیټ شوې د قیامت ته الله وی دی مقرر نیټه ده او هغه نیټه هم یو څو ورځې د شمارلی شوي لږې ورځې دي د آخرت به مو وینئ بیا وي اشنا ورځ ده یوم یأتي لا تکلم نفس الا باذنه په کومه ورځ چې رابه شي چې خبرې به نشي کولی هېڅ نفس مګر په اجازت د الله فمنهم شقي وسعید نو بعض د دوی نه بدبخته وي او بعض به نیکبخته وي دو فریقین به د قیامت په ورځ بدبخته نیکبخته فاما الذین شقوا نو هر چا کسان دي چې بدبخته شو ففي النار نو هغوی به په اور کې لهم فیها زفیر وشهیق دوی لره به په هغې کې اسویلي او رمباړي خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ما دامت السماوات والارض تر څو پورې چې همیشه یې اسمانونه او ځمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب سته ان ربک فعال لما یرید یقینا رب سته کوونکی د هغه کار دی چې ویې غواړي اوس د دې څه مطلب دی چې الا ما شاء ربک جهنمیان چې جهنم ته لاړ شي الله وایي همیشه وي په هغې کې مګر دا که الله وغواړي مګر دا مطلب دا شو استثناء دې دپاره ده چې الله په چا باندې خپل خاص فضل او رحم وکړي د جهنم ته به یې نه غورځوي یا معنی دا ده چې دوی به په جهنم کې یي همیشه
الا هغه کسان چې عقیده د توحید وه نو هغه به څه وخته پورې په جهنم کې بیا به الله راوباسي جنت ته به ځي موحدین دوی به همیشه دپاره په جهنم کې نه وي که الله ول عذاب ورکوي څه وخته پورې خو بیا به راځي او بیا به راواپس کېږي جنت ته واما الذین سعدوا او هر چا کسان دي چې نیک بخته شوي دي ففي الجنة نو پا جنت کی بی خالدین فیها ہمیشہ بی باقی کی ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چی ہمیشہ اسمان نوزمکا الا ما شاء ربک مگر آگا چیوی غواری ربستا عطاء غیر مجذوذ ورکړه دا چې نه بشي پرې کېدی یا قطع کولی دا ورکړه د الله ده دا بخشش د الله له طرف نه دی چې نه به نه پرې کېږي نه به ختمیږي نه به قطع کېږي او دلته سوال دا دی بیا دا سوال راغی چې الله وایي جنتیان به همیشه په جنت کې مګر دا چې هغه الله یې وغواړي د جنتیانو مبارک استثناء ولې ذکر شو جهنمیانو خو زه واضحه وه چې موحدین به ترې الله راوباسي همیشه به نو ولې جنت ته به هم څوک وځي نو جواب د دې قسمه قسم طریقو سره علماو کړی یو جواب خو دا دی چې د الله مشیت آزاد دی څنګه وایي مګر دا که الله وغواړي صحیح ده الله چې څه وغواړي کولی شي خو الله داسې کوي نه چې جنتیان بیا راوباسي دا صرف الله دا خبره ذکر کړه چې ګوره مشیت زما آزاد دی که زه وغواړم هر څه کولی شم یا د دې نه مراد جنتیان به همیشه په جنت کې خو دومره ده چې کم وخت کې دوی په عرض محشر باندې ولاړې خو په هغه وخت کې په جنت کې نه وي که نه دوی بلا جنت ته نه تلي نو په هغه وخت کې به جنت ته نه تلي او بیا چې لاړ شي بیا به همیشه وي دا دوه جوابونه واضحه دي اگر که مفسرینو نور جوابونه هم کړي دا وخت کمی هم دی خو دا هغه واضح دي چې انسان عقل ته هم پرېوځي اوس الله سبحانه وتعالی د موجوده مشرکینو چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و د هغوی حال بیانوي فلا تک فی مریا نو مه کېږه ته په شک کې مما یعبد هؤلاء د هغې نه چې بندګي کوي دا خلک ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل بندگی نه کوي دوی مگر په شان د هغې چې بندگی کوله پلارانو د دوی مخکې د دې نه یعنې پیغمبره د کافرانو د معبودانو په باطل کېدو کې چې ګوره ذره برابر شک ونه کړي د دوی د معبودان هم د دوی د پلارانو د معبودانو په شان چې هغه هم په دروغ او په باطله باندې هغوی لګیا وو نو دقې شان دوی هم د هغه پلار نیکه په لار روان دي ټول دروغ دي هسې په دې شرک باندې د دوی سره هېڅ دلیل نشته وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص او یقینا موږ پوره ورکوونکي یو دوی ته برخه د دوی چې کومه به نه کړی شي پوره پوره عذاب به ورته میلاوي اوس الله خپل پیغمبر ته تسلي ورکړي چې ګوره ما موسی علیه السلام له تورات ورکړی او په ټیم کې مې اختلافات پیدا شي خلکو په ایمان نه راوړی نو ته هم صبر کې ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه او یقین ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب نو اختلاف وکړی شو په هغې کې که د الله فیصله نه وی نو
عذاب به راغلی وی په دوی باندې خو فیصله وروسته کړی عذاب وروسته کړی شو ولولا کلمة سبقت من ربک او که چېرته نوې خبره چې مخکې شوې ده طرف د رب ستا نه لقضی بینهم نو خامخا فیصله به شوې په منځ د دوی کې دا فیصله به الله په دنیا کې کړی وی او که چېرته الله په تقدیر کې دا خبره نه وی لیکلی او که چېرته د مخکې نه دا فیصله نه وی شوې چې دا به په آخرت کې کېږي وانهم لفی شک منه مریب او یقینا دوی خامخا په شک کې دي د دې نه چې سخت شک دی وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم او یقینا هر یو د دوی نه هر کله چې راپورته کړی شي په قیامت کې خامخا پوره به ورکړي دوی ته رب ستا بدله ده عملونو د دوی انه بما يعملون خبیر یقینا الله په هغه عملونو چې دوی یې کوي خبردار دی فاستقم کما امرت ومن تاب معك نو کلک شه په دین باندې لکه څنګه چې حکم شوی دی تا ته هغه څوک چې توبې ویستي د ستا سره ولا تطغوا د حد نه مه تېرېږئ نصیحت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او نورو مؤمنانو ته چې په دې دین باندې به په هر حال کې مضبوط ودرېږي د دشمن مقابله به کوئ ښه ټیټ ولا تطغوا د حد نه به نه تېرېږي انه بما تعملون بصیر یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی ولا ترکنوا الى الذین ظلموا او مه مایله کېږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی فتمسکم النار نو برسی تاسو ته اور این مراد مشرکان دي وما لكم من دون الله من اولیاء او نشتی تاسو لره سوا د الله نه دوستان ثم لا تنصرون بیا به مدد نشي کېدی تاسو سره واقیم الصلاة او پابندي کوه د مانځه طرفي النهار په دواړو طرفونو د ورځو کې وزلفا من الليل او په اولنو وختونو کې د شپې نه دې کې دنه دې پنځو منځونو ته اشاره ده دکې چې د ورځې په طرفونو کې سحر شو مازدیګر شو ماسپښین پکې دنده راغی ځکه چې د ورځ ده د شپې بیا ماسخوتن مونځ دی نور ډوبېدو سره مونځ دی دې ته پکې اشاره شتي ان الحسنات يذهبن السيئات یقینا نیک عملونه بوزي بدو عملونو لره د طریقې ده کې کله د نم ګناه وشي انسان خو کمزور دی خطاکار دی چې کله د نم ګناه وشو ډایرکټ پسې نیکي کوه ډایرکټ پسې ښه عمل کوه دا ښه عمل دا بد عمل ختموي ذلك ذکرى للذاکرین دا نصیحت دی دپاره د نصیحت اخیستونکو واصبر او صبر کوه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیک عمل کوونکو اوس الله د پخوانو نه یو ګیله بیانوي ګیله کوي د هغوی نه چې ولې به پخوانو خلکو کې د علم او د عقل او د پوهې خاوندان نه و چې خلک یې د ګناهونو نه منع کړی الله وایي نه و پکې داسې لږ شان خلک وو فلولا كان من القرون من قبلكم بس ولی نو داغ قومونو نا چی مخی استاسونا اولو بقیه پوه والا خلق ینهون عن الفساد في الارض چی منع کولی دا گناهونو نا پزمکه کی الا قلیلا مگر لکسان ممن انجینا منهم دا کسانونا چی بچ کرل منگا دا دوینا دا دینا دا خبر واضح شوا چی کلا هم یو قوم کی امر بالمعروف و نهی عن المنکر بند شو دا خکار امر نکیدو دا بدین من نکیدا بیا بد اللہ عذاب رازی واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه او روان شو کسان چې ظلم کړی و د هغه نعمتونو پسې چې مس کړی شوي و په هغې کې د دې نعمتونو د لاسه په دوی کې مستي راغلې وه
وكانوا مجرمين ودوی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم او نه دی رب ستا چې تبا کی کلو والا په وجه د ظلم داغوی واهلها مصلحون اوسیدونکي د هغې اصلاح کوونکي ډېر ناشنا ایت دی چې اوسیدونکي د هغې اصلاح کوونکي بیا الله عذاب نه ورکوي ګورې ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة او که غوښتی رب ستا خامخا ګرځولي به یې وې دا خلک یوه ډله ټول خلکونه به یوه ډله جوړه کړی ولا یزالون مختلفین او همیشه به دوی اختلاف کوونکي الا من رحم ربک مګر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب ستا یاده کړي دا خبره تقدیر کې داسې لیکلی شوي دي او الله داسې غوښتلی دی چې د خلکو کې به اختلاف وي ولا یزالون مختلفین همیشه به اختلاف وي خلک به په فرقو کې په ډلو کې په مذهبونو کې دا په هر زمانه کې تقسیمیږي خلک دی کې ها مګر هغه چې الله پرې رحم وکړي نو هغه به ځان ساتلی دی الا من رحم ربک نو په دې کې رد شو په هغه خلکو باندې چې وی اختلاف د الله رحمت دی دلته خو الله وایي چې په چا رحم وکړم هغه د اختلاف نه وځي الله وایي چې په چا باندې رحم وکړم هغه اختلافات نه جوړوي زه چې په چا باندې رحم وکړم هغه اتفاق والی بیا ولذلك خلقهم او د دې دپاره پیدا کړي دي وتمت کلمة ربک او پوره شوې ده فیصله د رب ستا لأملأن جهنم خامخا ډکوم به جهنم من الجنة والناس اجمعین د پیریانو انسانانو ټولونه وکلا نقص علیک او ټول د رسولانو بیانو موږ په تا باندې من انباء الرسل د خبرونو د رسولانو نه د هر یو رسول خبر الله وي موږ تا ته بیانوو یا دا څه چې موږ بیانوو ټول د پیغمبرانو د خبرونو چې تا ته بیانوو او د پیغمبرانو د قصې چې تا ته بیانوو ما نثبت به فؤادک هغه چې مضبوطه و په هغې سره زړه ستا دې دپاره بیانوو چې ستا زړه ورسره مضبوط شي وجاءك في هذه الحق او راغلی دی تا ته په دې قصو کې حق وموعظه او نصیحت وذکرى للمؤمنین او نصیحت دپاره د مؤمنانو وقل للذین لا یؤمنون او وایه کسانو ته چې ایمان نه راوړي اعملوا علی مکانتکم عمل کوئ په خپله طریقه انا عاملون یقینا منگو معامل کوونکي یو په خپله طریقه بس پته به م لګي ځکه ووی وانتظروا او انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو ولله غیب السماوات والارض او خاص الله لره علم د پټو خبرو د اسمانونو د ځمکې دی وإلیه یرجع الامر کله او خاص هغه ته ورګرځولی کېږي کارونه ټول فاعبده وتوکل علیه نو بندګي کوه د هغه او ځان وسپاره په هغه باندې وما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا نه خبره د هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ اوس دې نه بعد دی سورة یوسف دا مکی صورت دی او په دې کې 111 آیتونه دي 12 په دې کې رکوګانې دي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر له تسلی ورکړې ده چې پیغمبره وګوره یوسف علیه السلام ته څه د هغه سره ونه شو خو الله کوم ځای ته ورسو
نو دغه شان به موږ ستا مرسته کوو اخرنی انجام به هم ستا او ستا د ملګرو وي غټ مقصد په دې کې دا دی رښتینوالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کې هم بیان شوی بل ما ووایي چې دا صورت بعینه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حال مطابق و یوسف علیه السلام وروڼو د هغه سره څه چل کړه دغه شان مکې والو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه کړي ویشتی نه و د مکې نه ویې شړو په هغه باندې چې بیا کوم حالات راغلي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې تلك آیات الكتاب المبین دا آیتونه دا کتاب دی چې ښکاره بیان کوي انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا موږ نازل کړی دی دا کتاب قرآن په عربۍ ژبه کې لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پې سوچ وکئ دا د عربۍ ژبې عزت دی چې الله وله ورکړی دی چې د قرآن په دغه ژبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عربی و نحن نقص عليك احسن القصص موږ بیانو په تا باندې ډېر ښایسته بیان دی قصې ته الله احسن القصص وي وجه دا دی چې انداز بلیغ دی فصیح دی رښتینوالی پکې دی نصیحتونه پکې دي با سند قصه ده پر سند کې ذره برابر شک نشي چې الله یې بیانوي الله وایي چې موږ به تا ته بیانو ښایسته بیان بما اوحینا الیک هذا القرآن په دې وجه چې وحي شروع کړی ده موږ تا ته د دې قرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اگر کوي ته مخکې د دې نه خامخا د نه خبرونه ده مخکې وایي ته نه پوهېد الله وایي دلیل دی چې پیغمبر سره علم الغیب نشته الله دې تا ته پته نه و د دې او د دې قصې د یوسف علیه السلام قصې ته څه پته ده خو ته الله بیان کړه اذ قال يوسف لأبيه کله چې وی یوسف علیه السلام خو پلار ته یعقوب علیه السلام ته وی یا ابت انی رأیت ای پلار زما یقینا ما ولیدل 11 کوكبا یول الستوري والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ رأيتهم لي ساجدين ولد الماغوي چې ما ته سجده کوونکي دي دې کې دا فایده چې زوی له پکار دی چې د پلار سره مشوره کوي مشرانو سره مشوره کې ډېر برکت وي نو ده مشوره وکړه د یعقوب علیه السلام سره چې هغې پلارو بیا پیغمبر دی په هغه باندې یقین و د هغه شفقت ورته معلوم و وی داسې خوب ما لیدلی قال وی هغه یا بنی لا تقصص رؤیاک ای زویه زما مه بیانوه خوب خپل على اخوتك رونو خپلو ته فیکیدو لکه کیدا نو چل به جوړ کي ستا دپاره څه چل ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان دپاره دشمن دی ښکاره एकदम پوه شو پیغمبر و هغه کنه نو دې خوب د تعبیر ورته واضح ښکاره شو چې الله به دله لوی مقام ورکوي او د دې دارونه به دنه په مرتبه کې کمي او داسې وشو بیا چې دی دا خوب تقریبا 40 کاله وروسته رښتینی شو یا 80 کاله بعد یا قشان شو
او هغه څوک خو د ده د وروڼه او د انور او سپوږمۍ د ده مور او پلار و الله ولې دومره اوچت مقام ورکړو خو خپل وروڼو ته یې مه وایه حسد به درسره وکړي ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان د انسان دپاره دشمن دی ښکاره هېڅ پته نه لګي حدیث دا واضح شوه چې کله ګوره د انسان سره حسد دا په کور کې دننه نږدې سړی هم کوي وکذلک یجتبیک ربک او دغه شان غوره کوي به تا لره رب ستا ویعلمک من تأویل الاحادیث او بخی تا ته تعبیر د خوبونو ویتم نعمته علیک او پوره به کې احسان خپل په تا باندې وعلى آل یعقوب او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لکه څنګه چې پوره کړی د احسان على ابویک من قبل په دواړو پلارانو ستا مخکې د دې نه ابراهیم و اسحاق چې ابراهیم او اسحاق دي ان ربک علیم حکیم یقینا رب ستا پوهه حکمت والده دلته یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته الله به دله ډېر اوچت مقام درکوي نبوت به دله هم درکوي لکه څنګه چې ستا مشرانو له ورکړی نو دې کې بله فایده ده چې ابراهیم او اسحاق ته هم پلاران وي نو د پلار نیکونه چې څومره دا سلسله به راځي د ټولو ته پلاران ویلی کېږي دلته خو پلار د هغه یعقوب علیه السلام دی بیا اسحاق علیه السلام د هغه نیکه دی ابراهیم علیه السلام د هغه پلار دی خو د ټولو ته پلاران وي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين یقینا شتي په قصه د یوسف علیه السلام او د وروڼو د هغه کې عبرتونه د پاره د تپوس کوونکو ډېر عبرتونه دي په دې کې او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکینو معلومات هم کړي دې باره کې تپوسونه دي شي وو هغوی د دې د حقیقت نه هېڅ خبر نه وو الله وایي دې کې ډېر عبرتونه دي د پاره د تپوس کوونکو چې څوک یې په غور سره واوري په دې ځان پوه کړي الله خپل نبي ته د خبر ورکولو لپاره په قرآن کریم کې د صورت نازل کو چې پیغمبره خبر کړه خلک د یوسف علیه السلام نه چې دا څوک اذ قالوا لیوسف واخوه کله چې ووایي هغوی خامخا یوسف علیه السلام ورور د هغه بنیامین دا دواړه خپل وروڼه وو مور او پلار دواړو کې شریک وو دا نور وروڼه چې هر چې د 11 وروڼه چې نورو یا لس وروڼه نو دا صرف پلار کې شریک وو دوی وی چې خامخا یوسف علیه السلام او ورور د هغه بنیامین احب الی ابینا منا ډېر خوښ دی پلار زموږ ته زموږ نه ونحن عصبه او حال دا چې موږ مضبوطه ډله یو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا پلار زموږ خامخا په سادګۍ ښکاره کې دی نو دې ته نه ګوري دا قمقلانو په هغه ټیم کې دوی د عقل کار ونه کو چې تاسو خو پلار ملامته کوئ په دې باندې خو دې ته وګورئ چې یوسف علیه السلام یو دینی شخصیت دی دیندار دی اوچت اوچت صفات دی پلار د هغه سره په دې مینه کوي هر چې رور دی ناغه کشر دی د ټولو نه پلار همیشه د کشر زوی سره محبت ډیر کوي نو دوی له په دې کې سوچ پکار و چې پلار د دې د لاسه د هغوی سره محبت ډیر کوي دا وجه ده اصل خو دوی دغې کې سوچ ونه کو په دې ټیم کې عقل کار ونه کو او په حسد کې راو دې کې دوی حسد کړی نو څه وی اقتلوا یوسف وجنی یوسف لره
او اطرحوه یا غزار کئی دے ارضن یو ازمکی تا یخلو لکم وجه ابیکم وزگار بشی تاسو تا مخ د پلار ستاسو وتکونو من بعده قوما صالحین او شی بتاسو رستو د دین قوم نیکان بیا به توبه وباسئ کنه بیا به توبه وباسئ دې ساتئ چې د یوسف علیه السلام درونه ګوره کافران نه دي ګوره دا ښه مسلمانان دي ښه خلک دي خو بس په دې کې په حسد کې راغلي دي عقل یې دې کې کار نه دی کړی نو دا کار به وکړو یا به یې مړ کړو او یا به یې داسې وکړو چې شړې ځمکې ته به یې غوځار کړو چې ورک شي بلکل چې بیا راتلی هم نه شي نو د پلار مخه به مونږ ته بلکل خالي شي او د هغې نه بعد به مونږ توبه وباسو قال قائل منهم اوی یو ویونکي د دوی نه مشورې په دې ټیم کې لا تقتلوا یوسف مه وجنئ یوسف علیه السلام نه وی وجل ښه نه دي والقوه فی غیابة الجب او غزار کئی دے په تیرو د کچه کوی کی یو کوی به وګورو د هغې زوړ کوی وکتو چې هغې کې تیاری دی غاړې ته به دی هلته چې دی کوز کو یلتقطه بعض السیاره اوچت به کي د لره بعض قافلې څو قافله به راشي هغه به اوچتې کي ان کنتم فاعلین که تاسو دا کار کوونکي نو ویې کوي به شروع پې وکوي رالو به پلار پسې قالو وی دوی یا ابانا ای پلار زمونږه ما لک لا تمنا علی یوسف څه وجه د تا لره چې ته باور نه کوې په موږ باندې په باره د یوسف علیه السلام کې وانا له لناصحون او یقینا موږ هغه لره خامخا خیر خوایو ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ولیږه دې موږ سره سبا له چې خوراک وکړي او لوبې وکړي وانا له لحافظون او یقینا موږ د لره خامخا ساتونکي یو وایي دې موږ سره ولیږه سبا خوراک به موږ سره وکړي سا به یې زیات شي لوبې به وکړي موږ یې ساتو که نه دا دلیل دی په دې باندې دوی چې د پلار نه مطالبه کوي او پلار ته وایي چې دې موږ سره ولیږه نو دا دلیل دی په دې باندې چې یعنې د پلار په دوی باندې مخکې نه یقین نه و او هغه ته په دې خبره کې هغه شکي و د هغه په یقین نه و نو ځکه هغه ورته ووایي چې دوی ورته دغه شروع کړي ته په موږ باندې یقین ولې نه کوې ته باور ولې نه کوې د اول نه ورته دا ووایي اشاره دې ته دی چې د پلار د اول نه په دوی باندې یقین نه و هغه ورته دوه وزرونه بیان کړو قال وی پلار د دوی انی لیحزنني ان تذهبوا بی یقینا زه خامخا خفه کوي ما لره دا چې بوځئ تاسو د یو خو زه په دې خفه کېږم چې زوی رانه جدا کېږي واخاف ان یاکله الذئب او یریږم چې وبخوري د لره شرمخه وانتم عنه غافلون او تاسو به د ده نه غافلئ دویمه خبره دا ده چې یریږم دی به چې ته شرمخه به یې د نه وخوري او تاسو به غافلئ قالو وی دوی لئن اکله الذئب کچری اوخوړو دې شرمخه ونحن عصبه او موږ مضبوطه ډله یو انا اذا لخاسرون نو یقینا موږ به په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یو فلما ذهبوا به نو هر کله چې بوتو د یوسف علیه السلام واجمعوا او کلکه اراده یې وکړه ان یجعلوه فی غیابة الجب چې واچوي به ده لره په تیرو د کچه کوی کې یې پلار نه چې څنګه جدا کړو د سترګو نه غایب کړو که نه نو بس په والو یې پې شروع وکړه په ردو بدو ویلو ورته شروع وکړه او بیا یې د هغه کوی خواله راوستو نو هلته بیا دې په رسۍ کې وتړو او هغه کوی ته یې کته ګزار کړو الله په هغه ټیم کې یوسف علیه السلام ته د الهام په ذریعه باندې اطمینان ورکړو واوحینا الی او وحی وکړه موږ یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم بامرهم هذا چې خامخا خبر به ورکوې ته دوی ته یو ورځ په دې په کار د دوی چې دا دی بامرهم په کار د دوی هذا چې دا دی وهم لا یشعرون او دوی به نه پوهېږي وجاءوا اباهم عشاء یبکون او رالل دوی پلار خپل ته په ماسخوتن کې ژړلې
قالو ویدوی یا ابانا یا پلار زمنگا انا ذهبنا نستبقو یقینا منگ لاړو منډې موالې وترکنا یوسف عند متاعنا او پرېښودو منګه یوسف علیه السلام د خپل سامان سره فاکله الذئب نو خوړو هغه لره شرمخه وما انت بمؤمن لنا او نیت باور کوونکې په موږ باندې ولو كنا صادقین اگر کیو منګه رښتیني بیا هم ته زموږ خبره نه منې که موږ رښتیني مې یو خو ته زموږ په دې خبره باندې یقین نه کې موږ وایي ځاله لوبې کولې منډې مو والې یوسف علیه السلام وړوکی و موږ وایي چې دی به کینې دې سامان سره چې موږ کتو شرمخ راغی یوسف علیه السلام یې خوړلی وجاءوا على قميصه بدم كذب او راوړه دوی په کمیس د هغه وینه د دروغو چې د چیلې حلال کړی دی د هغه وینه باندې چې د کمیس چې دی هغه یې پې سور کو وی دا وګوره دا کمیس دی قال هغه ورته ووی بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې ښایسته کړی تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار یاره څه ناشنا خبره ده تاسو جوړه کړې ده او دا څنګه شرمه خو چې کمیس د دروغ دی فصبر جمیل نو صبر ښایسته ما سره لایق دی والله المستعان على ما تصفون او الله نه مرسته غوښتی کېږي به په مقابله د هغه څه چې تاسو یې بیانوئ وجاءت سیاره او راغله یوه قافله یو قافله چې د شام نه د مصر طرف ته روانه وه هغه په دغه ځای راتېره شوه د کوهي په دې خوا کې پړاو واچو فارسلوا واردهم نو ولیږو هغوی مشکي خپل فادلا دلوه نو زوړنده کړه هغه بوقه خپله قال یا بشرا هذا غلام وی ای زیری دی دا خو یو غلام دی ماشوم دی هلک دی دلته واسروه بضاعه او پټ کو دوی هغه لره د پاره د تجارت سیوري خرڅ وکړو والله علیم بما یعملون او الله پوه دی په هغه څه چې دوی کول د یوسف علیه السلام نه د تجارت سامان جوړ شو ګوره کله به په تا داسې سختي هم راځي دومره اوچت انسان دی او دلته اوس د دوی نه د خرڅ سامان جوړ شو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده او خرڅې کو په پیسو کوټه روپۍ لګې د شمار په دې کې د تاجرانو یو قافله د مدین نه راغلې وه نو دوی ملاقات د دغې قافلې سره وشو چې بیا مصر ته روانه وه دوی په قافله والا باندې یوسف علیه السلام خرڅ کو یو په 100 درهم یې خرڅ کو وجه دا و چې دوی د یوسف علیه السلام بغیر د قیمت نه میلاو شوی مستقبل کې به څومره غټ سړی دی ورته پته نه وه ځکه الله ووایي وکانو فیه من الزاهدین او دوی په هغه کې د بې رغبتي کوونکو نه وقال الذي اشتراه من مصر او هغه سړي چې وایغستو دی د مصر نه لامرأتي خپلې ښځې ته اکرمي مثواه عزت کو د ځای د اوسېدو د ده عسى ان ينفعنا کیدی شي چې فایده راکړي موږ ته او نتخذه ولدا یا یې ونیسو دی د زوی په ځای ګوره عزیز مصر بیا دا خبره وکړه دا د الله مهرباني ده خپل کور ته یې بوتو او خپلې بیبي زلیخې ته یې دا خبره وکړه وې خیال یې کوه یا به موږ له فایده راکړي یعنې ما سره به د حکومتي کارونو کې مرسته وکړي یا زموږ د زوی په ځای شو زموږ هسې هم بچي نشته وکذلک مکننا لیوسف فی الارض او دغه شان ځای ورکو موږ یوسف علیه السلام ته په ځمکه کې ولنعلمه من تأویل الاحادیث او دې دپاره چې وښایو ده د تعبیر د خوبونو والله غالب علی امری او الله زورور دی په خپلو کارونو
ولكن اکثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکونه نه پوهیږي. ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېدو د خپلې ځوانۍ ته آتیناه حکما وعلما نو ورکو موږ دته علم د فیصلو او پوهه د دین. وکذلک نجزي المحسنین او دغه شان بدله ورکوو موږ ښایسته عمل کوونکو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه وکړه د ده نه هغه ښځې چې دی د هغې په کور کې و په باره د نفس د ده کې زلیخه مراد زلیخې دله دعوت ورکړی و که نه او د ده نفس مطالبه یې کړې وه. وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې. وقالت هیت لک ویوی دلته راشه تا ته ویمه. قال یوسف علیه السلام وی معاذ الله پناه غواړم په الله انه ربي احسن مثوای یقینا هغه رب زما دی چې ښایسته کړی دی زه د اوسېدو زما. دلته دوه معنی دي چې یا خو مطلب رب کی اشاره د زلیخې د خاوند ته ده چې نه 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 هغه زما مشر دی زما مالک دی څومره ښې ما سره کړي زه به د هغه د ښې سره دا کار کوم. یا الله یادوي وایي زه به د هغه الله څنګه نافرماني کوم او هغه دومره احسانات په ما کړي دي. انه لا يفلح الظالمون یقینا نشي کامیابېدی ظالمان. ولقد همت بي او یقینا کلک اراده کړې وه هغې د ده. وهم بها لولا ان رأى برهان ربي او اراده به کړی وی هغه د دې که نه وی لیدلی هغه دلیل د خپل رب. الله وله تقوا ورکړې وه الله بچ کړی و الله د هغې حفاظت کوو الله وی هغه ما ساتلی و هر چې زلیخه ده نو هغې ښه مضبوطه اراده کړې وه. کذلک دغه شان وساتو موږ هغه لنصرف عنه السوء د دې دپاره چې واړو د ده نه بدي والفحشاء بحیایي انه من عبادنا المخلصین یقینا هغه د هغه بندګانو زموږ نه و چې بچ ساتلی شوي دي چاڼ کړی شوي دي بچ ساتلی شوي دي اخلاص پکې و د الله نه یره وه. واستبق الباب او دواړو منډه کړه دروازې ته. وقدت قمیصه من دبر او سیرې کو هغې کمیس د یوسف علیه السلام د شا د طرف نه. یوسف علیه السلام ولې منډه کړه دروازې ته خو وتو که نه ځان یې بچ کو دې پسې منډه کړه دې رانیوه زلیخې رانیوه نو د شا نه یې وله دا کمیس چې ونیو هغه وشلید. وګورئ تقوا یې زده کوي د یوسف علیه السلام نه. تقوا څه ته وایي ځوان هلک دی او دعوت وله زلیخه ورکوي او ښه ښایسته ښځه ده ښه مالداره ښځه ده دروازې بندې دي خوا کې نور څوک نشتي او بیا هم دی یېرېږي د الله نه. دې ته تقوا وایي. تقوا دې ته نه وایي چې ته په مجلسونو کې ناستې د خلکو مخکې تقوادار یو چې بیا ځان له شي بیا په هره ګناه باندې ورځي. تقوا پته په داسې ټیم کې لګي دوی چې دروازې ته رامنډې کړې د کمیس پکې وشلېدو. والف یا سیدها لدى الباب او موندو دواړو خاوند ښځې د دروازې سره د دواړو هغه عزیز مصر دروازې سره وموندو. قالت وی دي ډاریکې شروع کړو د ښځو د مکر ته ګوره یعنی عزیز مصر لا خبرې ته پرېښودی نه و ډاریک دې خبره شروع کړه. ما جزاء من اراد باهلك سوءا نه د سزا د هغه چا چې غواړي د ښځې ستا سره بدکاري الا ان یسجن مگر دا چې جیل ته واچولی شي او عذاب الیم عذاب دردناک دی. د دوو کلو یو سزا ورکه نو چې یو سړی ستا د ښځې سره د بدکارۍ اراده لري یا جیل ته ور واچوه یا وله دردناک عذاب ورکه. قال یوسف علیه السلام
هي راودتني عن نفسي دی مطالبه کړې وه ما نه په باره د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او ګواهي وکړی او ګواهي ورکوونکي د کورنۍ د هغې نه هم د هغې د کورنۍ نه یو کس فیصله وکړه ناشنا فیصله ده ان كان قمیصه قد من قبل کئی کمیس ده چې سیري شوی د مخې د طرف نه فصدقت نو ښځه رښتیا وایي وهو من الكاذبین او سړی د دروغجنو نه دی که د مخې نه شتېدلی ځکه چې بیا خو ده په دې ښځه باندې حمله کړې ده اراده یې غلطه وه هغې ته ځان بچ کوو دا کمیس یې ورله راښکولی دی هغه ځکه شتېدلی وإن كان قمیصه قد من دبر او کئی کمیس ده چې سیرې شوی د شا د طرف نه فکذبت نو ښځه دروغ وی وهو من الصادقین او سړی د رښتینو نه دی فلما رأى قمیصه قد من دبر نو هر کله چې ولیدو هغه کمیس ده چې سیرې شوی او د شا د طرف نه قال وی انه من کیدکن یقینا دا د مکر ستاسو نه دی زلیخې ته وایي تاسو مکر کوئ ان کیدکن عظیم یقینا مکر ستاسو لوی دی یوسف اعرض عن هذا ای یوسفه مخ واړوه د دې خبرې د خورولو نه واستغفري لذنبک او ای ښځې بخانه غواړه د خپلې ګناه انکی کنت من الخاطئین یقینا تی د خطاکارونه دا اوس د ده بغیرتوب وجودي شی وکړو یو سړي ته پته ولګي چې زما ښځې اراده کړې د غلط کار او دی ورته وایي زه بس ګناه ده نه شوې توبه وباسي بیا ونه کړي وقال نسوة في المدینه او ښځو په ښار کې امرأة العزیز تراود فتایا عن نفسی چې ښځه د عزیز مصر مطالبه کوي د خپل مرینا په باره د نفس د هغه کې وی خندل پورې ته اوس وګوره نو وی دومره مشرې ښځې ته وګوره په دومره غټه عهدې خاوند او دومره مالداره ته مري ته وایي چې ته ما سره بدکاري وکړه قد شغفها حبا یقینا د دې د زړه پردې ته ننوتې د مینه د هغه شغف دې ته وایي د زړونو هغه پردو ته یې د مینه ننوتې ده ځکه خو دعوت وله ورکو انا لنراها فی ضلال مبین یقینا من خامخا اینو دې لره په ګمراهۍ ښکاره کې فلما سمعت بمکرهن نو هر کله چې واورېده دې ښځې تان د هغوی خبر شوه یاره ښځې خو په ما پورې خاندي ارسلت الیهن نو استازي ولېږل په هغوی پسې روي غوښتو واعتدت لهن متکا او تیارې کو هغوی لره ځای د تکیاګانو وآتت كل واحدة منهن سکینا او ورکړه هر یوې ته د هغوی نه چاړه وقالت اخرج علیهن او وی یوسف علیه السلام ته راوځه په دوی باندې راوځه خو دې چې تېر شه پې بس فلما رأینا نو هر کله چې دوی ولیدو یوسف علیه السلام اکبرنه نو لوی وګڼو هغه په ښایست کې وقطعن ایدیهن او پرې کړلې لاسونه خپل پوه نه شو په ځان باندې مخې ته ورته څه میوې پرتې وي فروټ ورته پراته وو او چړې وي دوی هغه چړې راواغستې او د هغه څه چې مخې ته پراته وو د هغې په ځای خپلې ګوتې پرې کړي د هغه په دې حسن کې دومره دوی مصروفه شو وقلنا حاش لله او وی پاکی د الله لره ما هذا بشرا دا نه دی انسان ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مگر ملائک عزتمند دی ير دی په ملائکو کې د انسانانو کې دومره ښایست قالت وی زلیخی فذلکن الذي لمتننی فی نو دا هغه کس دی چې تاسو ملامته کولم زه د ده په باره کې ادا کس دی
تاسو ما پسې خبرې کولې ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او یقینا مطالبه کړې وه ما د ده نه په باره د نفس د ده کې نو د ځان ساتلی دی زمانه بیا پکې مستي راله هلته ښځې ناستې وي که نه مجلس یې جوړ کړی نو بس بیا پکې مستي راله یو بیا یې ده ووي ولئن لم یفعل ما آمرو او که ونه کي دی هغه کار چې حکم ورکومه زه ده ته لیسجنن او لیکونا من الصاغرین خامخا جیل ته به واچولی شي یا خامخا شي به د ذلیلانو نه قال یوسف علیه السلام رب السجن احب الی ای ربا زما جیل ډېر خوښ دی زما یا جیل ډېر خوښ دی ما ته مما یدعوننی الی دا هغه کار نه چې دا ښځې بلي ما هغې ته وإلا تصرف عني كيدهن او کوانړی تمانه چلونه د دوی اصبو الیهن نو مایله بشم زه دوی ته واکن من الجاهلین او شم بدنا پوهانه خلکونه الله اکبر ګوره یوسف علیه السلام جیل له ترجیح ورکړه ولې چې د ایمان حفاظت وشي جیل ته دې لاړ شم خو چې زما ایمان وساتلی شي د نورو ښځو ولم بیا دعوت ورکو نورو ورته ووایي ته خیر د زلیخې خبره ومنو خیر ته ومنو وی الله بچ مې کړی دی ښځو یې دې چلون نه جیل کې به پروت یم جیل زما دپاره ښه دی ګوره د ایمان د حفاظت دپاره یوسف علیه السلام جیل ته تله دا غوره کوي او ما ورته یو موبایل نشو کنټرولولی د ایمان د حفاظت دپاره انټرنیټ نشو کنټرولولی د ایمان د حفاظت دپاره د سترګو حفاظت نشو کولی په لاره کوڅه کې چې ګرځو نظر کوز نشو ساتلی د ایمان د حفاظت دپاره وګوره هغه جیل ته تلو ته راځي ده خو چې ایمان یې ګډوډ نشي فاستجاب له ربو نو دعا قبوله کړه هغه لره رب د هغه فصرف عنه کیدهن نو واړول د هغه نه مکرونه د هغوی انه هو السمیع العلیم یقینا هغه اورېدونکی پوه دی ثم بدا لهم بیا ښکاره شو دوی ته دا مصلحت من بعد ما رأوا الآیات وروستو د دې نه چې ولیدل دوی دلیلونه په پاکۍ د یوسف علیه السلام لیسجننه چې خامخا واچوي د لره جیل ته حتی حین تر یو وخت پورې داسې ظالمان دي ښه دلایل عزیز مصر ولیدو د یوسف علیه السلام په پاکوالي باندې او د هغه دا خبره مشهوره شوه چې یوسف علیه السلام پاک انسان دی دا قسم فحاشي دا قسم خبرې د هغه نه کوي الله وی د دې باوجود هم جیل ته ورواچو ولې جیل ته ورواچو چې لکه هلته زما دا ښځه بدنامه نشي په دې باندې ودخل معه السجن فتیان او داخل شو د ده سره جیل ته دوه ځوانان دا دواړه هم جیل ته راغلي وو داسې ویلی کېږي چې دا دواړه د وخت باچا ته په خوراک کې زهر اچولی وو یوسف علیه السلام چې د دواړه ځوانان ولي ډېر غمجن ناست وو ولې ښه پوهېږې لږ هغوی مونږ خوبونه لیدلي دي خوبونه مونږ غمجن کړي وو دوی کې دا یو چې دی دا د باچا ساقي وو او دا دویم چې دی دا نمبایي وو یو ساقي وو بل نمبایي وو او دواړو دغه زیاتی کړی چې باچا ته خوراک کې زهر اچولی یوسف علیه السلام دې تپوس وکړو ولې وایي مونږ خوبونو ګډوډ کړي وو څه خوب دی قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وی یو تن د دوی نه یقینا زه وینم ځان په خوب کې چې نه چوړوم انګور لره او شراب ترې جوړوم دغه ساقي دا خوب لیدلی وقال الآخر وی هغه بل انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا یقینا زه وینم ځان په خوب کې چې پورته کوم د پاسه د سر نه ډوډۍ تأکل الطیر من چې خوري مارغان د هغې نه ډوډۍ مې بره په سر راښودي دي او
مارغان راځي هغه خوري. نبئنا بتاویلي خبر راکه موږ ته په تعبیر د دې باندې انا نراک من المحسنین یقینا موږ ینو تا لره د نیک عملونه. قال یوسف علیه السلام لا یأتیکما طعام نه به راځي تاسو ته خوراک ترزقانه چې درکړی کېږي تاسو ته الا نبأتکما بتاویله مگر خبر به درکم تاسو ته په معنی د دې قبل ان یأتیکما مخکې د دې نه چې راشي هغه تاسو ته. دا خبره ورته وکړه چې د خوراک ته راتلو نه مخکې به زه تاسو ته خبر درکم چې کوم خوراک به راځي. یو معنی دا ده. خو وویې ورته چې ګوره زه عام سړی نه یم، الله ماله خاص علم را کړی. او یا واضحه معنی دا ده چې د خوراک ته راتلو نه مخکې زه به تاسو له دا به زه تاسو ته وښیم چې د دې تعبیر څه دی. که دا علم دی او که دغه چې زه به تاسو له د خوراک معلومات درکم، دا هر یو علم مال الله را کړی. ځکه ووی ذلکما مما علمني ربي دا د هغې وحي نه دي چې ښوولي دي ما ته رب زما. اني ترکت ملة قوم یقینا ما پرېښی دی دین د داسې قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم بالآخرة هم کافرون او هغوی د آخرت نه منکر دي. اوس خپل عقیده ورته واضحه کړه او دا موقع ده د دعوت لپاره. دې نه دا فایده هم راوته چې مسلمان او یو داعي همیشه کوشش کوي چې په څه طریقه زه د خپل دعوت وچلو. دته موقع میلاو شوه چې دوی خو اوس محتاج دي د تعبیر به اوري، د هغې نه مخکې دعوت پکې وچلو. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب او تابع یم زه د دین د پلارانو زما چې ابراهیم او اسحاق او یعقوب علیهم السلام دي. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء جایز نه دي موږ لره چې شریکان جوړ کړو د الله سره څه شی. ذلک من فضل الله علینا وعلى الناس دا توحید احسان د الله دی په موږ باندې او په خلکو باندې. ولكن اکثر الناس لا یشکرون مگر ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي. یا صاحب السجن ای دو ملګرو د جیل ارباب متفرقون آیا حقداران د بندګۍ چې جدا جدایي خیر غوره دي ام الله الواحد القهار که الله چې یو دی زورور دی. یو سړي ډېر معبودان جوړ کړي دي، یو ځای ته منډوي بل ځای ته منډوي، دا ښه ده که نه چې د یو الله بندګي کوي چې هغه زورور دی دا ښه ده. ما تعبدون من دوني بندگی نه کوئ تاسو سوا د الله نه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم مگر د داسې نومونو چې ایښي دي هغه تاسو او پلارانو ستاسو د ځان نه موله نومونه ایښودي. ما انزل الله بها من سلطان نه دی نازل کړی الله په دې باندې هېڅ دلیل. ان الحکم الا لله نشتی واک او اختیار مگر صرف الله لره دی. امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړی دی چې بندگی مه کوئ سوا د هغه نه. ذلک الدین القیم دا دین مضبوط دی. ولكن اکثر الناس لا یعلمون مگر ډیر د خلکو نه پوهیږي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. 140 نمبر آیت نه به شروع کوو په دویم نشست کې. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.